السلام علیکم ملګرو د 2023م ورلد کپ فائنل میچ هغه سرته ورسېدو د انډیا او د ساوث افریقا ترمنځ فائنل میچ خو که موږ تاسو وګورو سوچ کو نو د دې ساوث افریقا نه چې افغانستان ټیم وتلی وي بېللی وي مثل خبرې نه به ډېره ښه وي ځکه چې افغانستان ټیم په اول ځل باندې په دومره سختو ټیمونو کې سیمي فائنل ته راووتو او که دغه ساوث افریقا ټیم ته موږ وګورو که نه هر کلن په سیمي فائنل کې بار کېږي د افغانستان قسمت کار نه کوو چې افغانستان دپاره دومره سخته وکټ جوړه شوې وه چې افغانستان قسمت ته زه حیران دی یعنې چې په دغه وکټ باندې افغانستان خو یو سل 15 سکور لکه بنګلادیش چې کړي کنه کدا د میچ افریقا نشو ګټلی زم چې د افریقا نه افغانستان ټیم راوته وي کنه نن میچ بیل پروا نه کوله خو افغانستان ټیم خو په اول باندې فائنل ته وتلی وي کنه او کدا ساوث افریقا ټیم ته موږ وګورو راځي په سیمي فائنل کې بار کې یا فائنل کې بار کې فائنل تم نوځي په سیمي فائنل کې بار کې خو د افغانستان قسمت تاسو ته بس کار ونه کو ګین دغه فائنل د افغانستان حق کړه چې دغه افریقا په ځای باندې دغه افغانستان ټیم دوبولې وي بهرحال انډیا چې کوم سکور کړیو یقینا چې هغه ټارګټ یو څه شپږ وی ویرات کولی شپږ شکر فټل پکې وصل وي خپل خو کورسته موږ به ساوث افریقا بیټینګ ته وګورو نو په دیش بالو باندې دوه دیش یو دیش کور پاتې لکه مطلب دا چې بالکل ساوث افریقا سره میچ په لاس کې 15 لوبغاړي سوزیدلو 15 لوبغاړي پاتې او مین لوبغاړي چې کوم کلاسین دی او کاټن ډي کوک دی هغه ولاړو په اخري اوور کې ملر ولاړو خو د ساوث افریقا د قسمت کار نه کوي دومره آسان میچ بالکل چې په دغه دیش بال او دیش کور چې کوم پاتې په دغه دیش کور تقریبا نسی او چې یو اوور په پاتې شوی میچ د بل ټیم به دغه میچ بیرالولې وي خو ساوث افریقا ټیم ګټلې میچونه بیلی افغانستان قسمت ماته ستو چې کار نه کوي بهرحال د T20 ورلد کپ چې کوم هغه سرته ورسېدو انډیا ټیم د دې ورلد کپ چمپیون جوړ شو او په اوور رنزونو سره انډیا ټیم دغه میچ وګټو مال چې ساوث افریقا ټیم دغه ورلد کپ وګټي ځکه چې ساوث افریقا ټیم ورلد کپ نه دی ګټلی د T20 نو زه په خوشاله یم زما فیورټ ټیمونه خو بهرحال انډیا میچ وګټو ښه کارکردګي وکړه انډیا ټیم بهترین بالینګ وکړو ګټلی میچ بیللی میچ راوړ ځان طرف ته نو دغه ته کرکټ وایي او دغه ته یو زبردست کرکټ وایي او زبردست بالینګ وایي او زبردست کیپټنسي وایي بهرحال د انډیا چې څومره مینوال دي هغې ته ډېر مبارک وي په هر ځای کې چې دي او د انډیا ټیم مطلب د هغې فیورټ وي نو هغې ته ډېر مبارک وي او په دغه وکټ باندې دا سکور یو سل شپږ اویا دومره نه و ځکه چې بیټینګ وکټ و هغې میچ جوړ هم کړو ساوث افریقا ټیم بې ته میچ هم بیلو نو مطلب دا چې دیش بال او دیش کور پاتې نو دلته که بیټسمینان پاتې نو لږ ګزاره پکار دي وروسته بیا خپل بیټینګ ته کتل پکار دي چې ما سره خو بیټسمینان نشته ختم شو یا ختمیږي وروسته بالران دي ما سره مطلب زه به داسې گیم کوم داسې بال به وامه چې هغه د وال وي په هغه باندې زه شپږیزه څلوریزه ولی شم چې کوم بال نه وي هغه به سنګل کوم خو په هر حال میچ ختم شو او ټول د انډیا کرکټ فینس چې څومره هم دي هغې ته ډېر مبارک وي د ویډیو کتلو زیاته مننه ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شیر کړئ زموږ پیج هم سره فالو کړئ زموږ یوټیوب چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ نو تازه معلوماتو دپاره نور ښه وخت ولرئ د الله په امان